وای دا زه چې وایم ځم جنت ته دوزخ نه پېژنم زه په جنت کې محمد غوندې جانان لرم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دا هغه مبارک او مقدس ځای ده، دا هغه مبارک مقام ده چې تاسو به د ډېرو علما کرامو د خولو څخه اورېدلي وي، خو د دې مبارک او مقدس ځای زیارت مو نه وي کړی. دې ته غار سجده ویل کېږي. په دې غار کې رسول الله مبارک د خپل امت د ګناهونو د بخښنې لپاره طویل سجده کړې وه. کله چې رسول الله مبارک خبر سو، جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې ستا د امت په هم ځینې کسان جهنم ته داخلیږي. رسول الله مبارک د دې خبرې په اورېدلو ډېر زیات پریشان او خفه سو او دې غره ته راغی او په دې غار کې سجده ولګوله او ویې فرمایل چې زه به تر هغو پورې سر پورته نه کړم چې الله تعالی جل جلاله ما ته د امت د ګناهونو د بخښنې زیری رانه کړي. رسول الله مبارک مسلسل 3 ورځې په دې غار کې په سجده باندې پروت و. نو صحابه کرام ډېر زیات خفه وو، ډېر زیات پریشان وو چې رسول الله مبارک به چېرته وي. په ډېرو ځایونو کې وغوښتل، رسول الله مبارک پیدا نه کړو. اخر د دې غره طرف ته راغلل او له یو شپانه څخه یې پوښتنه وکړه چې تا خو به دلته څوک لیدلی نه وي. شپانه ورته وویل چې نور خو مې څوک نه دی لیدلی، خو دلته د یوه انسان د ژړا اواز راځي او له کومه وخته چې راسي چې دا اواز راځي زما بزې او میږې هم خوراک څښاک نه کوي، په خپل ځای باندې پرتې وي. صحابه کرام راغلل، رسول الله مبارک یې پیدا کړ او په دې غار کې په سجده باندې پروت او له خپلو مبارکو سترګو څخه یې اوښکې تویېدلې. صحابه کرام ورته وفرمایل چې یا رسول الله سر راپورته کړه. په دې وخت کې جبرائیل امین تشریف راوړو او رسول الله مبارک ته یې زیری ورکړو چې ستا ټول امتیان به الله تعالی جل جلاله وبخي او جنت ته به داخلیږي. له هغه وروسته بیا رسول الله مبارک خپل سر راپورته کړ او په نړۍ کې هېچا دومره زیات د چا لپاره نه دي ژړلي لکه رسول الله مبارک چې د خپل امت لپاره ژړلي دي. بختور به هغه څوک چې د جمعې په مبارکه شپه او د جمعې په مبارکه ورځ باندې په رسول الله مبارک باندې درود شریف وایي. رسول الله مبارک فرمایي وایي ما ته به تر هر چا هغه څوک زیات نږدې وي چې پر ما باندې زیات درود ویلی وي. الله تعالی جل جلاله دې په ورځ د محشر موږ ټولو ته د رسول الله مبارک شفاعت را په نصیب کړي. که هر چا د دې ویډیو زیارت کړی وي، تر اخره پورې دا ویډیو کتلی وي، په رسول الله مبارک باندې صرف یو ځل همدا اوس درود شریف ووایي او دا ویډیو تر نورو مسلمانانو پورې ورسوئ چې ټول مسلمانان یې زیارت وکړي او په رسول الله مبارک باندې ډېر درود وویل سي. الله تعالی جل جلاله مو ښه